دوستانو له تېرې یوې هفتې راهیسې له ایران څخه د افغانانو اجباري شړل یا په زوره خپل هېواد ته استولو دغه لړۍ تیزه شوې ده. ایران حق لري چې چاته په خپل هېواد کې اجازه ورکوي او چاته یې نه ورکوي. دا شان پاکستان هر هېواد خپله پالیسي جوړوي، د دوی خاورې دي، دا دوی کولی شي. ولې مشکل دلته دا دی چې انساني کرامت ته باید سپک ونه کتل شي. که موږ او تاسو وګورو، ایران زموږ د یو ګاونډي په توګه په دغه اخرو کلونو کې، حتی د جمهوري حکومت په اخرو کلونو کې هم چې کوم افغانان ایران ته تلو یا له ایران څخه خواته اروپا ته تلو، دوی په لاره کې د ایران د پولیسو لخوا څخه، امنیتي ځواکونو لخوا څخه په مرمیو ویشتل شوي دي، موټرو کې دوی سوځول شوي دي، هر څه چې د دوی له وسې شوي دي افغانانو سره یې کړي دي. حتی د غلو په نوم باندې لوټلي هم دي په خپله. اوس تازه چې د ایران او اسرائیلو دغه کم 12 ورځې جنگ وشو، دې څخه وروسته هم یو څو کسه افغانان د جاسوسۍ په نوم باندې نیولي دي. دا چې دوی په کومو ثبوتونو او شواهدو دغه خلک نیولي دي، دا یو بیله موضوع ده. ولې دلته د افغانستان مسؤلینو ته پکار دا دی چې د ایراني چارواکو سره وغږیږي، ترڅو دا نشي چې دوی هر افغان رانیسي، د هغه توهین کوي، د هغه سپکوالی کوي، هغه له ایران څخه په زوره شړي په دې نوم چې ته جاسوس یې. دا خو نشي کېدلی چې یو ملت، یو قوم ټول له یوې مخې په ایران کې جاسوس واوسي. بیګا ما په ټویټر کې یا ایکس چې کومه اجتماعي رسنۍ ده، هغې کې د یو ایراني یو لیکلی کالم چې کوم دی، آرټیکل هغه لوسته. هغه د یو افغان ملګري قصه کوي، چې زما یو ملګري په ایران کې 7 کاله تېر کړي دي او بیګا یو سلمانۍ ته تللی و چې ویښته جوړوي. نو هلته ده غوښتل چې خپل ویښته جوړ کړي. سلمانۍ والا ورته وایي چې ستا ویښته زه نه جوړوم، تاسو جاسوسان یې. نو ګوره دا د یو ټول ملت بېعزتي ده، د دوی سپکوالی دی، او په دې باره کې باید د افغانستان چارواکي چې کوم دي خاموش پاتې نشي. که چیرې له یوې خوا له ایران څخه د افغانانو په زوره ډیپورټیشن شروع دی، د هغوی اموال، د هغوی هلته هر څه پاتې کېږي، حتی هغه بچیان وي چې هلته تعلیمونه کول، هغه هم پاتې شول. خلکو 12 کاله 14 کاله هلته تېر کړي دي، او داسې په یوه هفته کې په زوره راشړل کېږي. نو د هغوی کور، سامان، وسایل هر څه ترې نه پاتې دي. یو بله ویډیو مې کتله، یو ایرانی په موټر کې ناست دی او افغانان چې دا را روان دي افغانستان ته، یو لوی قطار ولاړ دی، بیکونه او دا سامان ورسره دی. دی وایي چې دا خلک په زوره وشړئ، د یو شي د وړلو اجازه هم ورنه کوي. نو ګوره دا یو منفي پالیسي ده چې د ایران چارواکي د افغانانو په خلاف جوړوي. دلته د افغانستان مسؤلینو ته پکار دا دی چې د دغو خلکو ملاتړ وکړي، نه دا چې دوی ته په بل نظر وګوري. دا د دې خاورې بچیان دي، دا د افغان نوم ورسره دی، باید د افغان نوم داسې سپک نشي. نو دا چې دا خلک له یوې خوا په زوره شړل کېږي، د هغوی هلته شته وسایل ټول پاتې کېږي، ژوند زندګي چې هلته کومه کړې ده، کومې د دوی هغه یو وړه غوندې دنیاګۍ هلته جوړه وه، هغه یې ترېنه واخیستله او په زوره یې راوشړل افغانستان ته. دا په خپل ځای. ولې ته چې په ایران کې هر افغان ویني او ته هغه ته وایې چې ته جاسوس یې، د دې پالیسي باید د افغانستان چارواکي پوښتنه وکړي چې داسې ظلم زما له قوم، زما له ولس سره مه کوه. راشړې خپل هېواد ته، په درناوي به یې رالېږي. که هلته یې پرېږدي په درناوي به یې پرېږدي. دا نه چې هلته ته هر افغان که هغه کروندګري کوي، هغه هلته تحصیل کوي، هغه هلته علاج ته تللی دی، هغه هلته نور کار روزګار کوي، او ته هغه ته د جاسوس لقب ورکوې. دا سپکوالی دی. دې سره د دواړو ګاونډیو هېوادونو اړیکې خرابېږي، او دغه شانې پالیسیانې پخوا وختو کې هم منفي وي، منفي اثرات یې لرل، او که اوس هم اختیارېږي منفي اثرات لري. بل هغه خلک چې له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي، هلته رسنیو ورسره مرکې کړي دي، هغوی همدغه وایي چې موږ ایران ته د بېروزګارۍ له وجې تللي یو. دلته کار روزګار نشته دی، زموږ د سرپناه ځای نشته دی.
په دې باره کې هم د افغانستان مسؤلینو ته پکار ده چې دغو خلکو یو څه ناڅه ملاتړ وکړي، کار روزګار چاپیریال برابر کړي ځوانانو ته. دا چې داسې بېروزګاري او خلک په حکومت کې په وظیفو باندې بوخت دي، ښه مصروف وي، ښه خوشحال وي، عام ولس بې یار و مددګاره در په دره ګرځي، نو مجبورېږي چې یا ایران ته لاړ شي، یا پاکستان ته راشي، یا ترکیه ته، یا نورو هیوادونو ته. نو دا ولس به ټول اخره کې همداسې په مهاجرتونو او بې کور او بې سرپرستۍ باندې تېري. داسې نه ده پکار. ځوانانو ته کاري چاپیریال برابرول پکار دي. هغه افغانان چې په هیواد کې د اوسېدو ځای نه لري، هغوی ته د سرپناه بندوبست پکار دی. مسؤلینو ته دا درک کول پکار دي، نه دا چې ایران سره د سیاسي لاسته راوړنو یو څه راکړه ورکړې لپاره دوی دا د افغانانو چې دا کم توهین په ایران کې روان دی دا له سترګو تیر کړي، وایي چې زه خیر دی. د دې باید پوښتنه وشي، ایراني چارواکو سره خبرې وشي چې د افغانانو بېعزتي باید هلته ونه شي. د افغانانو چې کوم اموال دي هلته، د هغوی وسایل دي، کوم افغانان چې افغانستان ته راځي باید هغه هم ورسره انتقال شي. نو امید شته دی چې دغه موضوع د افغانستان چارواکي درک کړي. په ایران کې هم دوی سفارت لري، په کابل کې هم د ایران سفیر شته دی. دا موضوع ورسره په جدي توګه وڅېړي او د افغانانو چې کوم حقوق دي هغه په ایران کې ضایع نه شي. ډېره مننه.